جماعت سره د مونږ کولو فضیلت او غورواله. اول نمبر حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال. عبد الله ابن عمر نے روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. د جماعت سره منځ او د جمع سره منځ ډیر بهتر دی. د ځان لمنه ب27 درجه او 20 درجو سره یو سړی ځان له مونږ کوي او یو سړی د جمع سره مونږ کوي. د جمع مونږ د ځان له مونږ 20 درجه دا غوړه دی او بهتر دی. دا روایت متفقون علیه دی. مخکې دا تیر شیو چې د جماعت سره مونږ د جمع سره مونږ ځینو علماوی دا سنت ته مراجع کول دار چې دا واجب دی او دا لازم دی فرض دی بغیر د عذر نه ځان نه مونږ نه کیږي. کاغه دا شاده عذر دا سفر دی او دا شاده دا مرض دی او دا ویره ده. دا دویم نمبر روایت ته وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره روایت ته چې دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته. د یو سړی مونږ په جمع سره دا زیتیږي په ځان لمون باندې هغه مونږ چې هغه په کور کې وشي او په سوقه او یا په جمعات کې وشي 25 ضعفا 50 چنده دا د جماعت مونږ یو سړی زیتیږي. مخکې روایت کې وی ذکر شروع ته 50 ذکر شو. دا حالات سره فرق دی. دا شان د وی چندون تم رسیږي 50 تم رسیږي او سړی په خپل مانځ کې هغه خشوع تواضع هغه زیاته کې دا شان د هغه مانځ خسته اهتمام وکي دا شان د وی درجه ته رسیږي. او سړی کې دا شان د خشوع تواضع هغه دا شان د ډیر اندازې نه کم هغه 50 درجه ته رسیږي. او دا شان د ځینو علما ذکر کوي د منځ او د جمع دا شان د فرق وي. ځینې جمعهتونو کې هغه ډیر زیات کسان وي تعداد د کسانو زیات وي او جامع جمعهت ډیر غټ جمعهت وي هغه کې وی چند او ځینې جمعهتونو داسې چې هغه کې جمع دا شان ته ورکوټي وي کلی وي هغه 50 چند باندې حسابيږي. وبيد الله پیغمبر فرمایي وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء. او دا زیاتواله 50 چند سره پدې کې یو شرط دا چې انه اذا توضا فاحسن الوضوء یقینا دا سره او د سوګي په خیست طریقې سره او د سوګي دا او د آداب خیال ساتي دا غیر شرایط او ارکان خیال ساتي سنت خیال ساتي. ثم خرج الى المسجد بیا دا سره وځي جمعه ته لا يخرجه الا الصلاه نیو وتره دا خپل کور نه مگر مانزه د پاره دعوت وی. نو دغه کس د پاره دا اجرم دی چې لم یخطو خطوه دا سړی ناخلی یو قدم لرا الا رفعت له بها درجه مگر او چتیږي دغه شهید پاره په دغه قدم باندې درجه الله ول درجه او چتي وحطت عنه بها خطيه او ختمي الله تعالی او رجي الله تعالی دغه څنګه په دغه قدم باندې و ګنا. فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلى. دا خو د مانځه د تګ اجر شو چې مومن مسلمان هغه قدمونه اخلي باقي درجه او چتيږي باقي باندې ګناهونه معاف کیږي. او کله چې دا سړی مونږ کی همیشه د ملائکی دغه سړي د پاره دعاګانې کوي مادام فی مصلا ترڅو پورې چې دا سړی په دغه شان د مانځه په ځای باندې ناس وي ما لم يحدث چې او د سینې مات شوی یا کوم د ګناه کاری نیوي کړي تقول دا ملائکه دغه سړي باره کې وي اللهم صل علیه یا الله تبه دغه سړي باندې دغه شان د رحمتونه ولېږي اللهم ارحمه یا الله ته رحم ول دغه شان د رحم وکي مکه تیر شي الله مغفر له دعاګانو تکي ولا يزال في صلاه من انتظر الصلاه او بل دا چې همیشه وسړي د مانځه په اجر کې شریک وي من انتظر الصلاه څومره چې دا د مانځه انتظار کوي دا خبره زری مخکې تیر شوی نو دې حدیث کې دا فائدې چې و فائدہ دار چې
عظیم اجر د جماعت ته جمع دا بیان ډیر لوی اجر عظیم اجر ډیر لوی اجر یو سره ځان له مسکی او یو سره جماعت سره مسکی د جماعت مونږ هغه 50 چندو باندې او په وی چندو باندې الله تعالی قبل یو اجر درکې الله دې موږ تاسو راکړي اوله فائدہ به دا ذکر شو چې مانځه د پاره انتظار کول نو دا شانته او مانځه د پاره کې ناستل دا عظیم اجر دې ته دې ځای کې په مانځه کې شریک اوله فائدہ به دا چې ملائکه ستاسو لپاره دعاګانې کوي کله چې السلام وګرځي موږ ختم شي ډایرکټ پاتې دل دا مکوا بلکې کین اذکار او دعاګانې وکا او دا شانته ملائکه ستاسو لپاره دعاګانې کوي او بل فائدہ به دا چې الحث على اسباغ الوضوء او داس پورا کول دا او داس خیال دې ساتل پکار دي مومن مسلمان د لپاره دا پکار دي چې څومره گنجائش وي همیشه په اوداسه کې وګرځي خصوصا د مانځ لپاره دا شاته موږ او تاسو رکوع نه راځو باید په اوداسه کې راشي او داسه کې دنه د بیځای خبر نظر ساتل او داسه کې دنه د شاته سنت ته خیال ساتل چې ما دا شاته مخې د باب کې تیر شو چې باید وبهر اندام ته ورسیږي دا غیر مخکې روسه کوم دعاګانې دي دا غي اهتمام کول الله دې خبر مو تاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد